دا زه چې په دې مصیبتونو کې او په دې قصو کې نښته یم اول سوچ دې ته وکړه که نه چې زما ګناهونو د لاسه خو به دا نه وي که نه چې الله خو به چېرته دې ګناهونو د لاسه خو نه یم رانیولی د ګناهونو ډېر بد اثر د ګناهونو یعنې که زه داسې ویم دا به مبالغه نه وي دا نن سبا چې زموږ څه حالات دي که په هره سطحه باندې ګورې نو دې کې زموږ د ګناهونو لوی کردار دی او موږ کې مشکل دا دی چې دې طرف ته د سره سوچ نه کوو چې کیدای شي زما د ګناهونو د لاسې نه ما ترې وباسه ما ترې وباسه زما ګناهونه ترې وباسه خو کیدای شي دا د باچا د لاسه وي کیدای شي دا د وخت د لاسه وي او کیدای شي د هغه پلاني د لاسه او کیدای شي د علاني د لاسه او کیدای شي زما تعلیم نه وي او کیدای شي د دې د لاسه او کیدای شي واسطه نه وي او کیدای شي رشوت دا خبرې ټولې سیټ ته که ته دې ته خو لږ سوچ وکړې که نه چې ستا څه کردار دی یعنې موږ دې ته نه ګورو چې دا زه چې په دې مصیبتونو کې او په دې قصو کې نښته یم اول سوچ دې ته وکړه که نه چې زما ګناهونو د لاسه خو به دا نه وي که نه چې الله خو به چېرته دې ګناهونو د لاسه خو نه یم رانیولی نو ګناه د انسان نه کېږي او حدیث کې دا راځي امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي کل ابن آدم خطا د آدم هر بچی خطاکار دی اوس په دې مه خوشحالېږه چې یاره رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هر یو خطاکار دی زه به کې هم رالم ښکلې خوشحالۍ خبره ده مخکې وایي وخیر الخطائین التوابون او غوره خطاکار هغه دی چې توبه وباسي دا د مؤمن بنده خوی دی چې د نه ګناه کېږي خو چې کله د ګناه وشي د توبه وباسي الله ته واپس شي او دا ګناه دی اولنی او اخرنی وګڼي اولنی او اخرنی